بدخشان کې د سرو زرو د کانونو د استخراج چارې بیرته پیل شوې، نوي مقررات هم عملي کیږي. نور حال را سره په روانه ویډیو کې زموږ سره واورئ. د بدخشان ولایت د سرو زرو په ځینو کانونو کې د استخراج چارې له لنډ ځنډ وروسته بیرته پیل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د کانونو د قانوني او منظم استخراج لپاره نوي کړنلارې او مقررات عملي شوي او د چارو څارنه هم زیاته شوې ده. د چارواکو په وینا د نوو مقرراتو موخه د کانونو د عوایدو شفاف مدیریت، د ناقانونه استخراج مخنیوی او د کان کیندونکو د خوندیتوب ښه کول دي. همدارنګه ټینګار شوی چې ټولې چارې باید د نافذو قوانینو له مخې ترسره شي. بل ورته یو شمېر ځایي اوسیدونکو ویلي چې د کانونو د فعالیتونو ځنډ د هغوی پر اقتصادي وضعیت منفي اغیزې کړې وي، خو د استخراج د بیا پیل له امله هیله لري چې د کار فرصتونه به بیرته زیات شي. د یادونې وړ ده چې د بدخشان د سرو زرو کانونه د افغانستان له مهمو طبیعي زیرمو څخه ګڼل کیږي او حکومت هڅه کوي چې له دغو کانونو څخه د قانوني استخراج له لارې ملي عواید زیات او د طبیعي سرچینو ساتنه هم یقیني کړي. له ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره لمنګ سره پاتې کا زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ. بارګزی پرس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.